السلام علیکم دوستانو، زه یم اشفاق، ستاسو ورور، ستاسو کوربه. نن د ادبي مرکې یو نوې خپرونې سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن مونږ داسې یو نوې شاعر چې نوم یې دی بهار علي بهار صاحب، دې ته راغلي یو. د دې د ژوند حوالې سره به وړې وړې پوښتنې کوو او دې نه به څه اورو او تاسو ته به ډالۍ کوو هم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه کوم ستاسو چې موږ نن په دې پروګرام کې وخت راکړو. نو ډېره زیاته مننه. ستاسو هم ډېره مننه. د خوږو کتونکو ته دا ووایئ چې ادب ته تاسو څنګه راغلی او څونه وخته مو شو؟ ادب ته خو زه د 2010 نه راغلی یم او تر دې دمه لیکل کوم او څه دغه د پښتو ژبې خدمت ته چې کومه لګیا یم. صحیح شو. وخته هم ښه د باد ساته چې د پښتو ژبې ته دونه خدمت کوي. نو اوس مونږ او د کتونکو ته به څه ډالۍ کوئ؟ نو یو غزل به درته ویم، یقینا ډېرو ملګرو به اورېدلی مې، خو داسې غزل چې زیارت له ویوړو سور شال پوره شو، زیارت له ویوړو سور شال پوره شو، د دغې پیغلې چرته سوال پوره شو. او یوه ورځ یې په ګوتو شمارم، یوه ورځ یې په ګوتو شمارم، نن د هغې د ورکړې کال پوره شو. یوه ورځ یې په ګوتو شمارم، نن د هغې د ورکړې کال پوره شو. او ستا د بڼو څوکې لا پسې نه دي، ستا د بڼو څوکې لا پسې نه دي، زما په زړه کې دا دی جال پوره شو. ستا د بڼو څوکې لا پسې نه دي، زما په زړه کې دا دی جال پوره شو. او دغه سړی د خلکو ځان رانغاړي، دغه سړی د خلکو ځان رانغاړي، دغه سړی زما په خیال پوره شو. مننه. او بهاره څوک پسې راولېږه اوس، بهاره څوک پسې راولېږه اوس، بهاره نوم دې په رومال پوره شو. ډېره مننه، ډېره مننه. پس خبره شول زمان روان چرته لاړل، پس خبره شول زمان روان چرته لاړل، چې زه یې پرېښودم یوازې یاران چرته لاړل. او دا چې دې چم ته ځي په دوی کې راته غلا ښکارېږي، دا چې دې چم ته ځي په دوی کې راته غلا ښکارېږي، او ته پسې لاړ شې غلی دغه کسان چرته لاړل. مننه. او شعر پکې دی چې د اختر ورځ داود خان بچي په سیل ووتل، د اختر ورځ داود خان بچي په سیل ووتل، دهقانه وایه که نه ستا ماشومان چرته لاړل. او چې تا شلولي نه دي تا په اور سیزلي نه دي، چې تا شلولي نه دي تا په اور سیزلي نه دي، لیونۍ وایه بیا زما تصویران چرته لاړل. مننه. چې تا شلولي نه دي تا په اور سیزلي نه دي، لیونۍ وایه بیا زما تصویران چرته لاړل. او بخار یې ولیدو په کټ کې نیغه کېناستله، بخار یې ولیدو په کټ کې نیغه کېناستله، په دې جینۍ باندې چې ناستو پیریان چرته لاړل. ډېره مننه. او بل یو غزل درته ویمه چې لکه چې دا زمانه ځان زما د لاس ووځي، لکه چې دا زمانه ځان زما د لاس ووځي، د چا د لاسه چې جانان زما د لاس ووځي. او زه به په تا باندې هېڅ کله مین شوی نه وی، زه به په تا باندې هېڅ کله مین شوی نه وی، که زه خبر وی چې یاران زما د لاس ووځي. او زه مصور یم د هر چا تصویر ښه ښکلی جوړ کړم، زه مصور یم د هر چا تصویر ښه ښکلی جوړ کړم، یو ته ستا تصویر دی وران زما د لاس ووځي. او زما رقیبه چې تر څو دې هغه پرېښی نه وي، زما رقیبه چې تر څو دې هغه پرېښی نه وي، څه ویم څه که ستا ګریوان زما د لاس ووځي. او جاړم به ولې نه قرار به مې زړه څنګه وکړي، جاړم به ولې نه قرار به مې زړه څنګه وکړي، چې د بخار غوندې انسان زما د لاس ووځي. ډېره مننه، ډېره مننه. چې رازلمی شوی یم خو ما په هر قدم جړلي، رازلمی شوی یم خو ما په هر قدم جړلي، ما د دې خپلې بېوسۍ د لاسه سم جړلي. او هغه زما د سترګو اوښکې ستا په مخ پرتې وې، هغه زما د سترګو اوښکې ستا په مخ پرتې وې، لیونۍ ما ویل که تصویر دې راڅخه هم جړلي. او راځه د تېرې زندګۍ درڅه حساب کومه، راځه د تېرې زندګۍ درڅه حساب کومه، چې پکې ما دې کم جړلي که تا کم جړلي. او په ما خو زیری د جنت په دې دنیا شوی دی، په ما خو زیری د جنت په دې دنیا شوی دی، ما که جړلي ما د پاره د عالم جړلي. او ما په خپل ژوند کې خوشحالي هډو لیدلې نه ده، ما په خپل ژوند کې خوشحالي هډو لیدلې نه ده، ما په اختر کې ښه مشنا لکه د غم جړلي. او یوه هغه وه چې اوښکې قدرې توی نه کړلې، یوه هغه وه چې اوښکې قدرې توی نه کړلې، بخاره ستا په جنازه پسې ټول چم جړلي. ډېره مننه، ډېره مننه. ډېره مننه. دا بهار علي بهار صاحب چې تاسو اورېده، نو د دې وخت سره ما له اجازت راکړئ. د الله په امان.